الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى بتوفيق سرا منگا دا قرآن کریم پا لفظی ترجمه کی پا سورة المائده کی لیو او پا سورة المائده کی منگا یو کم 80 نمبر آیت ترسیدلیو پا سورة المائده کی یو کم 80 نمبر آیت تا. دا غین بعد اللہ سبحانه وتعالى وی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا إني بتدير دوینا چی دوستانه کئی دا کسانو سرا چی کافران دی. گورا تیرشیو آیتونو کم تذکره دا بنی اسرائیل روانه و پاگوی بانی چی کم لعنت ویلی شوی دا پیغمبرانو پا جبا دا غی خبر روانه و دا غوی بد عیبونه اغا اللہ بینول. اس پاگوی که بل عیب داو اینی بتا دیر دا دوینا چی دوستانه کئی دا غی کسانو سره چی کافران دی. دا دوینا اشاره دا یهودیانو تا چی دا یهودیان یو لوی ظالم قوم دی. دوی دوستانه دا آغا چا سره کئی چی آغا کافران دی او دا مسلمانانو سره مینه نکی چی آغا دا دوی پشان اهل کتاب دی، کتاب خو سره دی کنه. یهودی خو پا دی مکلف دی اللہ تاویلی چی دا مسلمان سره بمینه که کم سڑے چی پا دی پیغمبر باندی ایمان روڑی، کم سڑے چی پا قرآن کریم باندی ایمان روڑی تب داغی سر محبت کے، تب داغی سر مین لری. و دوی با دا مکی دا مشرکانو سر محبت کو او دا صحابه کرامو سر با دشمنی کولا. اوسم دقا حل لے چی یهودیان دا هر قسم غیر مسلم سر مین محبت کی خود مؤمنانو سر نکی او داغا حقیقت تکم چی اللہ دلتا بیان کرے. لبئس ما قدمت لهم انفسهم بد دے حغس چی مخی لگلی دی دوی لرا نفسنو دوی ان سخط اللہ علیہم دا چی غضب کرد اللہ پا دوی باندی وفی العذاب هم خالدون او پا عذاب کی بدوی ہمیشی. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي او کچرتوی دوی چی ایمان راوڑے وی پا اللہ و پا دی پیغمبر. مطلب دلتا دا دی که دوی پا اللہ باندی ایمان راوڑے وی، عیسیٰ علیہ السلام او انجیلی منلے وی، وما انزل الی او پا کتاب چی نازل شوی دی آغاتا اگر پیغمبر تا کم کتاب نازل شوی چی پا اگی ایمان راوڑو متخذوهم اولیاء دوی بنوینی ولی اغوی لران دوستان. حقیقی ایمان راوڑے وی کنا نو دوی با چرت کافرانو سر دوستی نوی کڑے. بعض علماء داوی چلتا مراد منافقان دی که چرت دی منافقانو سے ایمان راوڑے وی نو دوی بدری یهودو سر دوستیانی نکولے، دوی بدری نور مشرکانو سر دوستی نکولے. آیت هریو تا صحیح دی ولیکن کثیرا منهم فاسقون مگر دیر دا دوینا نافرمان دی. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود خامخا وبمومت دیر سخت د خلقنا پا دشمنی کی د مؤمنانو سرا اليهود والذین اشرکو یهودیان وغکسان چی مشرکان دی. دیزی که اللہ دا خبر بیانی چی گره
یهود تاسو سره په دشمنۍ کې ډېر سخت قوم دی، سخت دشمنان د مؤمنانو. الله وایي چې هغه یهود دی او مشرکان دي. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا او خامخا او بمومی ته ډیر نږدې د دوی نه په دوستۍ کې د مؤمنانو سره. الذين قالوا إنا نصارى هغه کسان چې وایي بېشکه موږ نصارا یو. ذلك دا په دې وجه بأن منهم قسیسین ورهبانا ده چې یقینا بعض د دوی نه عالمان دي او عابدان دي. وأنهم لا يستكبرون او یقینا دوی لوی نه کوي د حق نه. دلته اوس الله وایي چې یهود هم ستاسو دشمنان دي، نصارا هم ستاسو دشمنان دي. مخکې تېر شو که لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، دواړو سره به دوستي نه کوي. خو بیا دومره ده چې مجموعي طور سره نصارا چې دي دا د یهودو نه په دشمنۍ کې لږ نرم دي. نصارا دلته ګوره مطلب دا نه چې نصارا زموږ سره دشمني نه کوي، خو د دوی دشمني د یهودو د دشمنۍ نه لږه کمه ده. وجدل چې پکې عالمان خلک پکې شتي، پیران پکې شتي، عبادت ګزار خلک پکې شتي. دې وجې نه که تاسو کتلي په دې نصاراو کې ډېرو خلکو ایمان هم راوړی دی، وخت په وخت راوړي. اکثر چې د اسلام ته راوړي نو هغه مخکې کرسچني نصرانۍ او بیا دې ته راوړي. یهود ډېر سخت خلک دي، ډېر سخت، بلکې دومره سخت دي چې د خپل دین دعوت چاله نه ورکوي. موږ د الله خاص خلک یو، بل سړی دې دین ته وایي نشي راوړی دی. الله وایي چې دغه ستاسو ډېر ګډ دشمنان دي. اوس الله سبحانه وتعالی د نجاشي او د هغه د ملګرو د ایمان تذکره به کوي، د هغوی صفت به بیانوي چې وګوره نجاشي هم نصرانی و، خو څنګه زړه ول الله ورکړی و چې کله قرآن کریم واورېد، الله خبرې واورېدې په ژړا شو. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول او کله چې واوري دوی هغه قرآن چې نازل شوی دی پیغمبر ته، ترى أعينهم تفيض من الدمع اینې به ته سترګې د دوی چې بهیږي به د اوښکو نه. ولې؟ مما عرفوا من الحق د وجې د دې نه چې وپېژندو دوی حق ورته معلوم شو، به سترګو نه اوښکې روانې شو. دا دلیل دی ګوره په دې چې کله یو انسان پر قرآن پوه شي نو بیا د سترګو نه اوښکې روانې شو. چې یو سړی د قرآن په ترجمه نه پوهېږي، په تفسیر نه پوهېږي، دا پته ورته نشي چې الله څه وایي څه نه وایي، نو دی به قرآن ته څه وژاړي. یقولون ربنا آمنا وی دوی ربه زمونږ ایمان راوړی دی مونږه، فاکتبنا مع الشاهدین نو ولیکه مونږه د حق ګوایي کوونکو سره. مونږ هم دا ګوایي کوو چې الله یو دی او دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله آخرنی پیغمبر دی. وما لنا لا نؤمن بالله او څه وجه د مونږ لره چې ایمان به نه راوړو په الله. وما جاءنا من الحق او په هغه څه چې راغلی دی مونږ ته د حق نه. ونطمع ان يدخلنا ربنا او تمه لرو مونږ چې داخل به کي مونږ لره رب زمونږه مع القوم الصالحین سره د قوم نیکانو نه. الله وله موچتې بدلې ورکړي. فأثابهم الله بما قالوا جنات بس بدله ورکړه دوی ته الله په سبب د هغې چې دوی ووی جنتونه تجري من تحتها الأنهار چې بهیږي به لاندې د هغې نه ولې خالدین فيها همیشه به یې په هغې کې. وذلك جزاء المحسنین او دا بدله ده د ښایسته عمل کوونکو.
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا او هغه کسان چې کفر کړی دی او دروغجنې ګڼلي دي آیتونه زموږ اولئک اصحاب الجحیم هم دغه کسان اور واله دي. اوس خبره بیا الله سبحانه وتعالى حلال او حرام ته راواړوله چې هغه د دې صورت اصل مقصد دی یهود و نصارا او بدیانې بیان شوي. اوس د حلال او د حرام مسله بیا بیانوي. لکه یو سړی و چې مخکې د حلال او حرام مسله روانه وه بیا اوس د حلال او حرامو د په منځ کې د یهودو نصاراو تذکره ولې راتله؟ وجه دا ده چې الله سبحانه وتعالی دې ته اشاره وکړه چې اکثر چې په دې حرام او حلالو کې چا لوبې کړي دي نو هغه هم د یهودو نصاراو کړي دي. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم ما حراموی پزان پاک شیزونه هغه چې حلال کړي دي الله تاسو لره ولا تعتدوا او زیاتې مه کوئ د حد نه ان الله لا يحب المعتدین یقینا الله مینه نه کوي د زیاتي کوونکو سره. شان نزول دا دی بعضو صحابه کرامو ته د تقوا ښکارېده چې په ځان باندې غوښه او غوړي حرام کړي الله په هغوی باندې رد وکړو چې نه تاسو به دا کار نه کوئ د ځان نه به پاک شیزونه په ځان نه حراموئ. په دې کې رد دی په هغه زموږ په دې زمانه کې هم بعض داسې مولیان شتي او دین ته منسوب خلک چې تقوا د هغه داسې چې هغه تقوا کې بیا د حد نه دی تېر وځي که نه تقوا هم حدود دي تقوا هم حدود دي. تقوا خو دا مطلب نه چې ته چې تقوا ته څه شی تقوا ګڼې کوئ اگر که هغه د الله او د الله د پیغمبر نه مخکې کېدی نو بعض به لګیا شي بس حلال شي نه به په امت باندې حراموي او امت په شکونو کې ور اچي دا شی جي شکي دی او دا جي شکي دی او دا مه خورئ او دغه مه خورئ دا نه ده کول پکار. الله وایي په ځان باندې پاک شیزونه مه حراموئ. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا او خوراک کوئ د هغې نه چې درکړي تاسو ته الله حلال او پاک. واتقوا الله او ویریږئ د الله نه الذي انتم به مؤمنون هغه چې تاسو په هغه ایمان لرونکي یئ. خو سوال دا دی چې صحیح شو چې د ځان نه یو شی حرامول دا خو ناروا دي خو چې یو سړی قسم وکړي چې زه به دا شی نه خورم او زه به دا کار نه کوم نو بیا به دې څه کوي نو اوس الله د قسم مسله راوړي. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم نرانیسی تاسو لرا الله په بی اراده قسمونو استاسو ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان مگر رانیسی تاسو په هغه څه چې مضبوط تړلي ستاسو په هغه څه چې مضبوط تړلي تاسو قسمونه. دا مسله موږ سره سوره بقره کې تېره شوې ده چې الله په بې ارادې قسمونو د انسانان نه رانیسي او دا د الله رحم او کرم دی مګر په هغه قسمونو باندې خلک رانیسي چې هغه د زړه نه مضبوط تړلی شوي ارادتن شوي. ښه که دا قسم سړی وکړي او بیا مات کړي نو دی به څه کوي؟ فکفارته اطعام 10 مساکین بس کفاره د هغې خوراک ورکول دي 10 مسکینانو ته من اوسط ما تطعمون اهلیکم درمیانه دا خوراک نه چې خوروئ تاسو هغه په خپل اهل باندې او کسوتهم یا جامې د هغوی او تحریر رقبه یا آزادول د مریدي. دا درې کاره به کوي. درې کارو اختیار دی او راغلی او مطلب په عربۍ کې اختیار دی یا دې شو کې یا دې چې کمې ہوتا ہے ساری ښه درې کاره څه دي 10 مسکینانو له خوراک د یو وخت خوراک دی چې دې باره کې تحدید داسې شوی دی چې دا به نیم ساعت یو نیم ساعت تقریبا په باندې 1 کیلو غنم شوي کجوري شوي وریجې شوي دا به ورکوي 10 مسکینان به مړی یا به 10 مسکینانو له جامې ورکوي
او یا به غلام وینځه ازادوي. دا خوراک او د جامې شریعت په ده باندې زیاتی نه کوي چې دی به بلکل اعلی او د ټولو نه ګران ورکوي او نه به کمی کوي، داسې به هم نه کوي چې بلکل سپک شی راوړي ورکوي. کم شی چې دی د خپل کور والا دپاره غوره کوي هغه شان درمیاني دی راوړي. او یا به غلام او مري ازادوي. فمن لم یجد بس څوک چې ونه مومي ده نو اوس یو سړی دی هغه نه غریبانو له خوراک ورکولی شي، نه جامې ورکولی شي، نه غلام ازادولی شي. فصیام ثلاثة ایام نو په ده باندې روجې دي 3 ورځې. بیا به 3 ورځې روجې نیسي. دلته ګوره اکثر عوام خطا کېږي او د مولیانې ورته هم اکثر نه بیانوي چې قسم وخوري د اول نه وایي زه بیا ګوره روجې نیشم نه وی او 3 ورځې روجې زه نیشم. بار بار دا خبره کوي. دا خبره ساتئ چې کله مې یو سړي قسم وکړو بیا مات کو نو دی به اول دغه 3 کارونو ته ګوري چې بهی کې دی کوم کار کولی. ځکه دلته الله وګوره اول هغه 3 کار ذکر کړي بیا وي فمن لم یجد که د چا طاقت نه وي پرې 3 وکړي نو موږ به دې سړي ته اول دا وایو 10 مسکینانو له خوراک ورکه یا ستا مرضي ده 10 مسکینانو له جامه ورکه یا یو غلام مري او وینځه ازاد که. هغه وایي چې به 3 ورځې زما طاقت نه لري زه غریب یم نو اوس بیا د هغې نه بعد بله مرحله دا ده چې دی به 3 ورځې روجې نیسي. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم دا کفاره د قسمونو ستاسو د کله چې قسمونه وکئ تاسو. واحفظوا ایمانکم او بچ ساتئ خپل قسمونه. د قسمونو حفاظت وکئ. د ګناه په کار کې قسمونه مه خورئ، پالتو او ډیر قسمونه مه خورئ او دغه شان چې ویې خورئ نو بیا ماتوئ مه او چې مات ته نشي به یې کفاره ورکوئ. دا ټول پکې دننه رالو. كذلك يبين الله لكم آياته دغه شان بیانوي الله تاسو ته خپل احکام لعلکم تشکرون د دې دپاره چې تاسو شکر وباسئ. مخکې الله سبحانه وتعالی مسلمانان منع کړل چې دوی به حلال کړي شیزونه په ځان نه حراموي. اوس هغه شیزونه بیانوي چې الله حرام کړي دي د دې نه خو ځان بچ ساتئ. يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو إنما الخمر والميسر والأنصاب يقينا شراب وجواري وبندقي دبوتانو والأزلام وقسمة معلومة والبغش سرا رجس من عمل الشيطان پلیتی دا د عمل د شیطان ندی فجتنبوه لعلکم تفلحون نو ځان وساتئ د دې نه د دې دپاره چې کامیاب شئ. شراب جواري په شرابو کې هر نشیز شی داخل دی. ځکه یو حدیث کې دا راځي کل مسکرین خمر، کل مسکرین خمر، هر نشه ورکوونکی شی شراب دی. او یو حدیث کې دا راځي کل مسکرین حرام، او هر شراب او هر نشه ورکوونکی شی حرام دی. په دې کې دا تپوسونه مه کوئ چې پلانی شی او پلانی شی. قرآن لنډې خبرې کوي او دننه پکې ډېرې معنی پرتې دي. هر نشه ورکوونکی شی حرام دی، که هغه نسوار دی، که هغه سیګرټ دی، که هغه اپیم دی، که هغه چرس دی، که هغه هیروین دی، که هغه کاشکاش دی، که هغه هر شی دی چې یو شی نشه ورکوي نو دا حرام دی. دویم ویلي چې انصاب میسر جواري. ګوره شریعت زمونږ ډېر اوچت شریعت دی. شراب یې په دې حرام کړي چې د عقل بندوي. عقل بندوي نو د انسان ځان ته هم نقصان رسوي نورو ته هم رسوي. او د جواري کې هم نقصان دی. په ناحقه مال خوړل دي او جنګونو ته خبره واوړي بلکې مرګونو ته بګي خبره واوړي. والانصاب د بوتانو بندګي، والازلام او قسمت معلومول په غشو سره. او د دې تفصیل ما په اوله کې کړی د سورة مایدې په اولني ایتونو کې داسې خبره راغلې وه. الله وایي دا پلید کارونه دي من عمل شیطان، د شیطان د کارونو نه دي. فاجتنبوه نو دې نه ځان وساتئ لعلکم تفلحون. هغه دا آیت دی چې په دې سره بیا شراب مکمل الله سبحانه وتعالی حرام کړو. انما يريد الشيطان يقينا غواړي شیطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء چې واقع کی په منځ تاسو کې دشمني او کینه فی الخمر والمیسر پس کو د شرابو سره او په کولو د جوارۍ کې. ګوره شیطان دغه غواړي چې دا خلک نشي وکړي او جواریانې وکړي نو دوی به د یو بل سره دشمني پیدا شي، د یو بل سره به کینه پیدا شي. دا خو پرېږده دا غټې خبرې دي.
دا په دې کمرو کې چې راناستي او په دې دیرو کې او په دې بیټکونو کې او دا لډو کوي چکې کوي او دا کریم بورډ کوي دوی هم د یو بل سره جګړې کوي په دې کې شیطان ګوره دومره حریص دی چې کله ګوره په داسې کارونو کې ونښتي چې هغه د شریعت خلاف وي که نه نو دغه خبره به دشمنۍ ته او جګړو ته واوړي ویصدکم عن ذکر الله او منع کی تاسو د ذکر د الله نه وعن الصلاه او د منځ نه شیطان دا غواړي چې کله دې نشه وکړه ته به الله یاد کي بیا او چې کله ته په جواري کې اخته شوي ته به منزلې بیا لاړ شي سبحان الله څومره واضح قرآن دی خو ارمان چې زمونږ د خلکو ټولو دې ته رجوع کړی وی په دې ځان پوه کړی فهل انتم منتهون نو آیا تاسو منع کیدونکي یعنی د دې آیت سره الله وایي منع به شی او که نه که نه بل ته مې انتظار کوئ بل آیت ته عمر بن خطاب رضی الله عنه او دغه سره نور صحابه کرام ناسو کله چې دا آیت واورېد نو وایي چې انتهینا یا الله موږ منع شوي یو واطیعوا الله واطیعوا الرسول واحذروا او تابعداري کوئ د الله او تابعداري کوئ د پیغمبر او ویریږئ د خلاف د دواړو نه فإن توليتم نك وګرځېدئ تاسو فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين نو پوه شئ چې یقینا په پیغمبر زمونږ رسول دي ښکاره کله چې شراب حرام شو نو بیا دا اشکال راغی مسلمانانو ته د کومو کسانو چې دا شراب څکلي دي او مړه شوي دي نو چې دا خلک به جهنمیان که څنګه الله دا آیت نازل کو چې که یو مسلمان یو شی په داسې زمانه کې استعمال کړي چې هغه وخت کې لا حرام نه نو په داسې ګناه نشته ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح نشتی پاک کسانو چې ایمان راوړی دی او عملونه کړي دي نیک هېڅ ګناه فیما طعمو په هغه څه کې چې خوړلی دي هغوی اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات کله چې ځان بچ کړي د شرک نه او ایمان لري او عمل کوي نیک چې دا کارونه پکې تقوا پکې راشي ځان بچ ساتي د شرک نه ایمان راوړی نیک عمل کوي نو په دوی باندې به څه ګناه نیسي چې هغه وخت کې دا شی حرام نه و ثم اتقوا وآمنوا بیا ځان ساتي د حرامونه او ایمان لري ثم اتقوا واحسنوا بیا ځان بچ ساتي د شبهاتونه او ښایسته عملونه کوي والله يحب المحسنين او الله مینه کوي د ښایسته عمل کوونکو سره دلته موږ تفصیل نشو کولی کنه بعض مفسرین دلته پوره تفصیل کوي چې هر ځای کې د اتقو ځان له معنه ده خو مختصر ده چې تکرار مقصد دلته دا دی چې بنده د الله د عذاب نه یریږي او د هغې د لاسه د حرامو شیزونو نه ځان بچ ساتي نو د هغه خلکو تذکره روانه ده اوس د دې نه بعد الله سبحانه وتعالی هغه محرمات بیانوي چې هغه وقتي طور حرامي لکه دا تېر شوي چې کوم شي نه ذکر شو دا خو همیشه حرام دي اوس بعض شیونه داسې دي چې بعضو اوقاتو کې حلالي بعضو کې حرامي لکه ښکار شو نو چې اوس یو سړی د احرام په حالات کې د ده لپاره ښکار څه دی هغه بیا حرام دی یو شان په حرم کې دننه ښکار حرام دی نو صحیح دی چې دا ښکار په نور اوقاتو کې جایز دی خو صرف په دې ځای کې حرام دی يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو ليبلونكم الله بشيء من الصيد خامخا امتحان بکی پتاسو اللہ پس شید اخکارنا تناله ایدیکم ورماحکم چی رسیگی آغیت استاسو لاسونا و نیزی استاسو دا حدیبیه پا عمره کی دایت نازل شو اللہ سبحانه وتعالی ناشنا امتحان پا صحابه کرام راوستو چی گوره ما پتاسو امتحان راوسته در اخکار ببارکی آغا اخکار چی استاسو لاسونا و نیزی و تخب آسان رسی بعضی لوتونو که راځي چې د ښکار دومره ډېر شوی چې صحابه کرامو خیمې لګولې د خیمو خوا کې به د ښکار تاوېدو راتاوېدو الله امتحان داسې یو شی به تا ته ښه رانږدې کړي او راغسته به یې ښه اسانې خو به تا به یې حرام کړي
ولي ليعلم الله من يخافه بالغيب، د دې دپاره چې ښکاره کړي الله هغه څوک چې یېرېږي د هغه نه په غیب والي کې. فمن اعتدى بعد ذلك، نو چا چې زیاتی وکړو وروستو د دې نه، فله عذاب علیم، نو د هغه دپاره دردناک عذاب دی. يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، موجن إخكار چی تاسو پا احرام کی. ومن قتله منكم متعمدا، او چاچی وجو اخکار استاسونا قصدا. یو سره دی اخکاری وجو اخکاری وکو چی شریط منع کرده، نو دی به کوي څه د هغې هغه کفاره او هغه حکم الله بیانوي چې په ده باندې اوس څه لازم دي. فجزاء مثل ما قتل من النعم، نو په ده باندې بدله ده په شان د هغې چې ده وجلی دی د څاروونه. یحکم به ذوا عدل منکم، فیصله به کوي په دې سره دوه انصاف واله ستاسو نه. هدیا بالغ الکعبه، هدیه به یې رسېدونکي کعبې ته. اولنۍ مسله دا ده چې دا کم حیوان چې د وجلی دی، کم څاروی د هغې په شان بل دې واخلي او هغه به کعبې ته ولېږي، کعبې ته، او په خپله به د هغې نه خوراک نه کوي، دا به د حرم په فقیرانو دا چې تقسیم کړي. او کفارة طعام مساکین، او یا به کفاره خوراک د مسکینانو. دوی مرحله بیا دا ده، یعنې که یو سړي یو څاروی مړ کو او بیا د هغې په شان بل نه میلاویږي، نو د هغې قیمت به ولګوي او په هغې باندې به غنم واخیستی شي یا بل څه خوراک، او بیا به هر مسکین ته پاوباندې 1 کیلو ورکړی شي، هر مسکین ته پاوباندې 1 کیلو ورکړی شي. او عدل ذلك صياما، یا برابر د دې روجې نیول دي. درېمه مرحله. او که پیسې نه نو قیمت به ولګوي. ګوره د هغه څاروي قیمت به ولګوي، د هغې مطابق به بیا خوراک اندازه کي، او بیا به د هر نیم ساع یعنې پاوباندې 1 کیلو په مقابله کې یو روجه ونیسي. دی به پیسې والي، پیسو اندازه به ولګوي، په هغې به اندازه ولګي چې څومره خوراک پې کېږي، بیا به نیم ساعت پاوباندې 1 کیلو لکه دا به ته اندازتن دې چې جدا کړي، وبه ګوري چې دا په څو مسکینانو تقسیمیږي، نو هغه امره روجې و بیا ونیسي. لیذوق وبال امري، دا د دې دپاره چې وسکي سزا د خپل کار. عفى الله عما سلف، معافي کړي د الله د هغې نه چې مخکې څه شوي دي. ومن عاد فینتقم الله من، او څوک چې راواپس شو نو بدله به واخلي الله تعالی د هغه نه، یا سزا به ورله ورکړي. عفى الله عما سلف، یعنې که د دې حکم نه مخکې چا څه ښکار کړی نو هغه معاف دی. ومن عاد، او څوک چې راواپس شو دې کار ته یا د دې ښکار حلال ګڼلو ته، الله به بیا بدله اخلي. والله عزیز ذو انتقام، او الله زورور بدله اخیستونکی دی. احل لکم صید البحر، حلال کړی شوی دی تاسو لره ښکار د دریاب. وطعامه متاعا لکم، او خوراک د هغې دپاره د فایدې ستاسو. وللسیاره، او د قافلې والو دپاره. دا اوس د الله احسان دی چې په حالت احرام کې الله وی تاسو دپاره د دریاب ښکار حلال دی. د دریاب ښکار دا د احرام په حالات کې هم حلال دی. صید البحر، ښکار د دریاب. وطعامه، خوراک د هغې. نو صید نه مراد هغه شو چې تا ښکار وکړو، مړ دې کو او راوچت کو دریاب نه، او طعام نه هغه چې دریاب وجلی دی او له پاسه پې پروت دی او تا راواغېستو، دا ټول جایز دي. وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، او حرام کړی شوی دی په تاسو ښکار د وچې تر څو پورې چې یئ تاسو په احرام کې.
واتقوا الله الذي إليه تحشرون او ویریږئ د الله نه هغه ذات چې خاص هغه ته به واپس کیږئ تاسو. جعل الله الكعبة البيت الحرام ګرځولې د الله کعبه کور عزتمن قیاما للناس سبب د ژوند د خلکو. د کعبه د خلکو د ژوند سبب دی. څنګه؟ حدیث کې درځي چې د کعبه کله ورانه شو نو الله به قیامت راولي. چې کله کعبه ورانه شوه الله به قیامت راولي. یو حبشي به راځي نری پنډۍ والا او هغه به د کعبه ورانوي، هغې نه بعد به قیامت راځي. نو د کعبه چې وي لکه انسانانو ژوند شتي، دا مطلب دی. والشهر الحرام والهدي والقلائد او میاشت عزتمنه او قرباني او میلونو والا څاروي، دا هم سبب د ژوند دی. وجه دا دی چې جاهلیت په زمانه کې هم خلکو د څلورو میاشتو عزت کو، په دې کې به یو بل باندې حملې نه کولې، نو دا هم سبب د امن او د ژوند دی. دغه شان که چا سره به امیل والا څاروی و قرباني به یې روانه کړې وه، مکې ته به روان و د احرام په حالات کې به، نو چا به ورته بیا څه نه وي. نو دا ټول څیزونه د امن او د ژوند ذریعه ده. ذلک لتعلموا، دا د دې دپاره چې تاسو پوه شئ ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض، چې یقینا الله پوهیږي په هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هغه څه چې په ځمکه کې دي. وان الله بكل شيء عليم، او بېشکه الله په هر شي باندې پوهه دی. اعلموا ان الله شدید العقاب، پوه شئ چې یقینا الله سخت عذاب واله دی. وان الله غفور رحیم، او بېشکه الله بخونکی رحم کوونکی دی. ما علی الرسول الا البلاغ، نشتی به پیغمبر باندې مگر رسول د خبرې دي. والله یعلم ما تبدون وما تکتمون، او الله پوهیږي په هغه څه چې تاسو یې ښکاره کوئ او په هغه څه چې تاسو یې پټوئ. قل لا يستوي الخبيث والطيب، توایا ندی برابر پلیت او پاک. ولو اعجبك كثرة الخبيث، اگر که تعجب کې اچي تاله را ډېر والې د پلیت. الله د خیر طرف ته ترغیب ورکوي او د شر نه منع کوي، چې خیر او پاک کارونه دا به کوئ او ځان به ساتئ د شر نه، او د پلیتو کارونو نه به ځان لرې ساتئ. دا به نه وایي چې شر ډېر دی او زه په تعجب کې واچولم پلیت کار ډېر دی، لکه نن سبا یو سړی و چېرې دا ډېر خلک یې چې کوي. نو یو ګناه، یو شر، یو پلیت کار په دې خو نه حلالېږي چې ډېر خلک یې کوي. ته به دې ته نه ګورې، ته به دې ته ګورې چې شریعت څه وایي. دا کار خو ډېر خلک کوي، خو آیا شریعت ورته حلال وایي که نه وایي؟ دا کار ډېر خلک نه کوي، وي دا ناروا دی، خو ګورو چې شریعت ورته حرام وایي او که نه. دا د مسلمان شان دی. فاتقوا الله یا اولی الالباب، بس ویریږئ د الله نه خالص عقلونو والو. لعلکم تفلحون، دې دپاره چې تاسو کامیاب شئ. اوس الله بندګانو ته تعلیم ورکوي چې دین یې زده کوي، خو هغه تپوسونه کوي چې بای کې خیر وي، ډېر تپوسونه مه کوئ. دا آیت هله نازل شوی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه صحابه کرامو تپوسونه شروع کړي او هغه یې ډېر زیات کړو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم منبر ته وختو چې سم زړه کې راځي تپوس کوئ. د غصې نه ووایي، صحابه کرام پرې پوه نه شو، صحابه کرام وایي که پیغمبر اجازت راکړو. الله دا آیتونه نازل کړو، یا ایها الذین آمنوا، ای ایمان والو، لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، تپوسونه مه کوئ په باره د شیزونو کې که ښکاره شي تاسو ته جواب د هغې نو خفه به کي تاسو. به یو صحابي پکې پاسېد، یو کس پاسېد وایي زما پلار کوم ځای کې دی؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي جهنم کې دی. هغې سره خفه شو.
نو خو دوی تپوسونه ډېر ګرو الله بیا به داسې خبرې راښکارې شي چې بیا به تاسو خفه کړي وان تسألوا عنها او که تپوس کوئ تاسو د هغې په باره کې حین ینزل القرآن په هغه وخت چې نازلولی کېږي قرآن تبد لکم نو ښکاره به شي تاسو ته جواب د هغې الله به یې توضیح کړي یو خبره چې نازله شي راله د قرآن د نازلېدو په وخت کې او ته بې پوه نه شوې الله وایي هغه به درته زه ښکاره کومه دا پیغمبر به یې ته بیان کړي عفا الله عنها معافي کړي د الله د هغه تپوسونو چې مخکې مو کړي دي والله غفور حلیم او الله بخونکی صبرناک دی قد سألها قوم من قبلكم یقینا تپوسونه کړي وو د دې څیزونو یو قوم مخکې ستاسو نه ثم اصبحوا بها کافرین بیا وګرځېدل په هغې باندې کافران مطلب دا دی چې پخواني امتونه الله وایي دې دلاسې تباه شوي چې خپل پیغمبران به یې په ډېرو تپوسونو تنګول اوس الله سبحانه وتعالی د مشرکانو په یو عادت باندې برد کوي چې هغوی د خپلو معبودانو په نوم باندې بعض حیوانات بعض څاروي حرام کړي حالانکه هغه الله نه حرام کړي الله رد کوي په هغوی باندې ما جعل الله من بحیرا نه دی مقرر کړی الله غوږ پرې کړی شوی حیوان ولا سائب او نه ذات پرېښودی شوی ولا وصیله او نه پیوسته کړی شوی ولا حام او نه ملا ساتونکی دا 15 حیوانات دي بحیره یا دلته 4 حیوانات الله ذکر کړي یو بحیره هغه اوښې ته ویلی کېږي چې هغې به کله 15 بچي راوړو که نه او آخري پیر به نر بچی راوړو د اوښې به آخري پیر د 15 نه بعد نر بچی راوړو نو دوی به د هغې غوږ پرې کړو او د اوښه به یې ازاده کړه سورلي به یې پرې نه کوله او وی دا هر ځای کې سره یې دی شي دا اوس په مونږ حرامه ده ولا سائبه هغه اوښې ته وایي چې د بوتانو په نوم به یې پرېښوده وی دا زمونږ د دې بوتانو لپاره ده او په هغې باندې به صرف منجورانو سورلي کوله او بارونه به پرې هغو راوړو وی دا به مونږ حرامه ده ولا وصیله هغه چیلۍ ته وایي هغه بیزې ته چې 6 پیرې به دوه بچي راوړو خو هغه به مؤنث و او 1 پیر چې به بچي راوړو نو یو به نر و بل به ماده و نو دوی به وي چې بس مادي ګوره خپل ورور ځان سره یو ځای راوړو نو په دې وجې دا نر بچی به د خپلو معبودانو د خاطره د هغوی په نوم پرېښود او دا به یې نه ذبح کولو وي دا په موږ حرام شو ولا حام هغه اوښ ته وي چې 10 اوښې به د هغه نه حاملې شوې نو دوی به وي د خپله شا محفوظه کړه اوس به په دې څوک سورلي نه کوي او دا حرام شو الله وایي دا ټول د ځان نه جوړې شوي خبرې دي سوی الله ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب مگر هغه کسان چې کافران دي جوړوي په الله باندې دروغ واکثرهم لا یعقلون او ډېر د دوی نه عقل نه لري وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول او کله چې وویلی شي دوی ته راشي هغه څه ته چې نازل کړی دی الله او رسول ته قالو وی دوی حسبنا ما وجدنا علیه آباءنا کافي ده موږ لره هغه لاره چې موندلي دي موږ په هغې باندې پلاران خپل دې خبرې نن سبا ډېر مسلمانان هم تباه کړي چې کله وله ته دعوت قرآن او حدیث ورکړي نو دوی زما دغې سره کار نشتی زما کار خو صرف د هغه لارې سره دی چې هغه زما پلار نیکه پې روانو اولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون آیا اگر که پلاران د دوی چې نه پوهېدل په څه شي او نه لاره موندونکي وو یعنې بیا به پسې هم روان یې که پلار نیکه ستا نه پوهېږي نو بیا یا په هدایت نه نو بیا به څه کې جاهلان به پسې بیا به روان وي چې پلار نیکه خدای کوي يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم إيمان ولو
لازم د پتاسو ذمواري د ځانونو ستاسو د خپل ځان خیال وکئ. لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، ضرر دې در نه کي تاسو ته هغه څوک چې ګمراه شي کله چې هدایت وموندو تاسو. دا ګمراهان چې تاسو ته نقصان در ونه رسي ګوره وروستو د هدایت نه. الى الله مرجعكم جميعا، خاص الله ته واپس کېدل دي ستاسو ټولو. فينبئكم بما كنتم تعملون، نو خبر بدر کی تاسو ته باغ عملونو چې تاسو یې کوي. اوس الله سبحانه وتعالی بله مسله بیانوي، په دې کې به د مالونو د حفاظت مسله بیانوي. آیت مطلب دا دی، مختصر به بیان کو او بیا به آیت وایو ترجمه به وکړو انشاءالله. کله چې الله ویې مسلمانانو کله چې تاسو د سفر په حالت کې او مرګ د باندې راشي، د سفر په حالت کې د باندې مرګ راشي او تاسو سره سمالي ساماني، نو الله وایي چې که مسلمانان دي که کافران دي د هغوی نه دوه رښتیني کسان په دې باندې ګواه کوي د دې دپاره چې دا سامان بیا وارثانو ته ورسي. وایي دا زما سامان دی دا ورسوي. ښه که د مړي وارثانو شک شي چې یاره دوی به خیانت کړی او دوی به د مړي نه سمال پټ کړی، نو دوی به د مازدیګر د منځه نه پس د قسم کولو دپاره راایثار کړی شي. نو هغوی به قسم وکړي او دا به ووایي چې موږ په دې کې څه نه دي پټ کړي، موږ د دروغ قسمونه نه خورو. ها که د دې دواړو قسم کوونکو په باره کې وروستو بیا خیانت معلوم شي، قسم یې وکړو خو بیا خیانت معلوم شو، نو د مړي د خپلوانو نه به دوه نږدې خپلوان رامخکې شي او قسم به وکړي چې زموږ د دې دواړو ګواهي د دوی د ګواهي نه ډېره قابله قبول ده او هغه دا چې دوی موږ سره خیانت کړی دی او دروغ یې ویلي دي او موږ چې په دوی باندې کم تهمت لګولی دی په دې سره موږ زیاتې نه کوو. په دې طریقې سره الله د مال د حفاظت هغه طریقه ښوولې ده. یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو، شهادة بینکم گواهی په منځ ستاسو کې، اذا حضر احدکم الموت کله چې نږدې راشي یو تن ستاسو ته مرګ، حین الوصیه په وخت د وصیت کولو کې، اثنان ذوا عدل منکم دوه کسان عادلان ستاسو نه دوه پې ګواهان کې الله وایي، او آخران من غیرکم یا نور دوه دي د غیر ستاسو نه، کافرانو نه دوه ګواهان کې هېڅ خبره نه ده. په دې ځای کې کافرانو نه هم ګواهان جوړولی شي. ان انتم ضربتم فی الارض که تاسو سفر کوئ په ځمکه کې، فاصابتکم مصیبة الموت نو ورسي تاسو ته مصیبت ته مرګ. ګوره الله دې مرګ ته مصیبت ویلی دی، مرګ ګوره ډېر لوی مصیبت دی. تحبسونهما من بعد الصلاة رایثار به کوي تاسو دې دواړو لره وروستو د منځه نه. وضاحت ته هغې راغلی دی چې مازدیګر د منځه نه بعد. فیقسمان بالله نو قسم به وکړي دواړه په الله باندې، ان ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا، که شک کوئ تاسو لا نشتري به ثمنا وی به هغوی چې ناخلو موږ په دې سره بدله مال، ولو كان ذا قربا اگر کوي دا چاله چې قسم خوړلی کېږي د خپلوانو نه، ولا نکتم شهادة الله او نه پټو موږ ګواهي د الله. دا به هغه دوه کسان دي هغه قسمونه چې خوري په اوله کې دا د هغوی خبرې د هغوی به داسې وایي. ولا نکتم شهادة الله او نه پټو موږ ګواهي د الله، انا اذا لمن الآثمین یقینا موږ به په دغه وخت خامخا د ګناهګارو نه یو. د دې شان نزول هم بیان شوی دی. یو مسلمانو بودیل ابن ورقا او د دې سره دوه کسانو تمیم الداري او عدي ابن بدا، دی په سفر لاړو دوی سره، نو دې مسلمان باندې په لاره کې مرګ راغی. دې ته پته ولګي چې مرمه، نو دی یو خط ولیکو چې زما په دې سامان کې د سرو زرو جام پروت دی. دوی ته وصیت وکړو چې زما د مرګ نه بعد به دا جام
دا به وایي زما هغه وارثانو له به یې ورکوي. وارثانو چې کله خط وکتو نو جام دوی خو نه خبر دی نه چې جام پکې دی. نو وارثانو چې کله دا دغه وکتو دا خط وایي که خو جام تذکرم دا جام په سامان کې نه و. دوی انکار وکړو چې موږ خو دا نه دي کړي قسمونه. نو بیا هغوی قسمونه وکړو، د هغوی خپلوان راپاسېدو قسمونه وکړو. هغه جام بیا په مکه کې میلاو شو. هغه جام بیا په مکه کې میلاو شو چې هغه تمیم او عدي دوی خرڅ کړی و. خو دعوه دوی دا کولی چې دا بودیل رضی الله عنه چې کوم یادو چې مړ شوی وایي دا هغه موږ باندې را خرڅ کړی و او دا موږ په خپل مال باندې اخیستی دی، ځکه بیا موږ خرڅ کړو. نو بیا د بودیل وارثان عمر بن العاص وغیره هغوی ورته قسمونه وکړو چې تاسو زموږ د مړي نه دا جام په پیسو نه دی اخیستی بلکې تاسو پټ کړی دی. نو بیا تمیم الداري وروسته بیا مسلمان هم شو. چې کله مسلمان شو نو د هغه جام نیم قیمتي وارثانو ته ورکړی و. فإن عثر على أنهما استحقا إثما، بس که خبر شو په دې چې یقینا دا دواړه مستحق شوي دي د ګناه، یعنی پته ولګي چې دواړه دروغجن دي، د ګناه مستحق شوي دي، په دروغ یې قسم کړی. فآخران يقومان مقامهما، نو نور دو کسان به ودرېږي په ځای د دې دواړو. من الذين استحق عليهم الأوليان، دا هغه کسانو نه چې ثابت شوی دی حق د هغوی دپاره چې نږدې دي دواړه مړي ته. فیقسمان بالله، نو قسمونه به وکړي دواړه په الله. لشهادتنا احق من شهادتهما، چې خامخا زموږ ګوایي ډېره لایقه ده د ګوایي د هغه مخکینو دواړو نه. وما اعتدینا، او زیاتی نه دی کړی موږ. انا اذا لمن الظالمین، یقینا موږ به په دغه وخت د ظالمانو نه یو. په دې کې فایده څه ده؟ ذلك ادنى ان یأتوا بالشهادة على وجهها، دا کار ډېر نږدې دی دې ته چې راتل به کوي دوی په ګواهۍ په صحیح طریقې سره، په صحیح طریقې د هغې سره ګواهي به دوی په صحیح طریقه ورکوي. ولې د الله د یېرې د لاسه. او یخافو، یا به یریږي ان ترد ایمان بعد ایمانهم، چې واپس به شي قسمونه د دوی وروستو د قسمونو د دوی نه. یریږي به چې داسې نه بیا راباندې خلک ګمان وکړي او دا قسمونه راله واپس کړي چې تاسو خو دروغ ویلي دي، خیانت هم کړی. واتقوا الله واسمعوا، او یره وکئ د الله نه واورئ خبره د الله. والله لا يهدي القوم الفاسقين، او الله هدایت نه کوي قوم نافرمانو ته. اوس الله سبحانه وتعالی د قیامت یره بیان کړې ده. یوم یجمع الله الرسل، یاد کا هغه ورځ چې راجمع به کړي الله پیغمبران. فیقول ماذا اجبتم، نو به وایي څه قبولوالی شوی و ستاسو؟ ها چا دله خبره منلې وه که نه؟ قالوا وی باغوی لا علم لنا، هیڅ علم نشتی منگ تا. انک انت علام الغیوب، یقینا تخپوی پا پتو خبرو. یعنی منگ دا مرگ نباد بیا منگ نیو خبر شوی چی حالات سو، یا مطلب داری چی منگ دا طولو کارون نو خبر، یا ادب دی چی علم اللہ تا وسپارو. اذ قال الله یا عیسی ابن مریم، کله چې وبوي الله عیسی زوی د مریم. اذکر نعمتی علیک وعلى والدتک، رایات که نعمتونه زما په تا باندې او په مور ستا باندې. اذ ایدتک بروح القدس، په هغه وخت چې مضبوط کړي موږ ته په روح پاک سره، په جبریل علیه السلام سره. تکلم الناس فی المهد وکهلا، خبری دی کولی د خلکو سره د مور په غیږه کې او په پوخ عمر کې. حدیث آیتونه موږ سره مخکې تیر شوي دي، هلته وضاحت کړی دی موږ. وإذ علمتك الكتاب والحکمة والتوراة والإنجیل، او کله چې تعلیم در کو موږ تا ته د کتاب او د سنت او د تورات او د انجیل. کتاب نه مراد قرآن دی، حکمت نه مراد سنت دی، حدیث دی، ځکه چې عیسی علیه السلام چې بیا راکوشي نو په دغې باندې به فیصلې کوي.
وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني او کله چې جوړول تا د خټې نه په شان د شکل د مرغه په حکم زما فتنفخ فيها بس پوکې به وکو تا په هغې کې فتكون طيرا بإذني نشوب مرغي په حکم زما وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني او روغول بتاړان دا او برګي مرز واله په حکم زما وإذ تخرج الموتى بإذني او کله چې راویستل به تا مړي د ځمکې نه په حکم زما دغه معجزې چې الله سبحانه وتعالی عیسی علیه السلام ته ورکړې وي وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات او کله چې بند کړل ما بني اسرائیل ستا د وجلونه کله چې راوړل تا هغوی ته ښکاره معجزات فقال الذين كفروا منهم نو كافران داغوينا إن هذا إلا سحر مبين ندي دا مگر جادو دي ښکاره وإذ أوحيت إلى الحواريين او کلچ الهامكما حواريين تا الهام معنی په زړونو کې ورته الله دا خبره واچول دلته وحي نه مراد دا نه ده چې الله ورته وحي وکړي جبريل پسې ولېږو نه الله د حواریین چې عیسی علیه السلام مخلص ملګري الله د هغوی په زړونو کې دا خبره ور واچوله ان آمنو بي چې ایمان راوړئ په ما و برسولي او په رسول زما قالوا يا غوي آمنا واشهد بأننا مسلمون ایمان راوړی دی منګ او ګواشه چې یقینا منګ منونکیو اذ قال الحواریون کله چې وی حواریینو یا عیسی ابن مریم ای عیسی زوی د مریم هل یستطیع ربک یقینا طاقت لري ربستا أن ينزل علينا مائدة من السماء چې نازل کی په موږ باندې ډک دسترخوان د اسمان نه دلته خو هل یستطیع ربک دی یعنی دې ترجمه دې سم کېدی شي چې آیا ستا رب طاقت لري د دې چې د اسمان نه یو ډک دسترخوان راکوز کړي نو بیا زړه کې سوال راځي ولې دوی مسلمانان نه وو چې دا تپوس یې کوو مسلمان خو دا خبره نه کوي نو څنګه دوی دا خبره وکړه د هغې به یو څو جوابونه وي یو جواب یې دا دی چې او دوی مسلمانانو خو دا خبره د جهالت ترلاسه کړې ده او جاهل معذوري چې ستا رب سره دا طاقت شته چې یو دسترخوان راکوز کړي دویم جواب چا دا کړی چې یستطیع په معنی د اطاعت او د رضا سره راځي یعنی ستا رب به دا خبره ومني هل یستطیع ربک ای عیسی ستا رب زمونږ دا خبره ومني چې د اسمان نه یو دسترخوان راکوز کړي یو معنی ده دویم معنی ده د واضحه چې هل په معنی د قد سره راځي په عربۍ ژبه کې قد معنی یقینا نو مطلب دا شو چې ای عیسی زوی د مریم یقینا ستا رب طاقت لري د دې چې د اسمان نه یو دسترخوان راکوز کړي نو موږ له دې یو راکوز کړي عیسی علیه السلام دوی منع کړه په اوله کې چې ګوره دا مطالبې مه کوئ قال اتقوا الله ان کنتم مؤمنین او عیسی علیه السلام ویریږئ د الله نه که تاسو مؤمنان یئ قالوا یا هغوی نريد ان نأکل منها واړو موږ چې خوراک وکړو د هغې نه وتطمئن قلوبنا او مضبوط شي زړونه زمونږ ونعلم ان قد صدقتنا او پوه شو موږ چې یقینا رښتیا ویلي دي تا موږ ته یعنی په تا به ایمان ښه ډېر شي ونکون علیها من الشاهدین او شو موږ په هغې باندې د ګواهي کوونکو نه قال عیسی ابن مریم او عیسی زوی د مریم اللهم ربنا ای الله رب زمونږه انزل علینا مائدة من السماء نازل که په موږ باندې یو دسترخوان د اسمان نه تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا چې شي زموږ دپاره اختر د اولونو زموږ او د وروستنو زموږ دپاره وآية منك او نخبشي ستا د طرفنا ستا د قدرت نخبشي یا به ستا د طرفنا زما په نبوت باندې نخشي یعنی بیا به د حواریین
او دا خلک په دې خبره باندې به ایمان ښه ډېر شي چې یاره عیسی علیه السلام د الله پیغمبر دی، ځکه چې دا نښه هغه الله ته ووایي نو الله ورته دغه نښه راښکاره کړه. وارزقنا وانت خیر الرازقین، او رزق راکه موږ ته او ته غوره رزق ورکوونکې. قال الله وی الله انی منزلها علیکم، یقینا زه نازلونکی د دې یم په تاسو. الله ورته وایي زه به ګوره درولېږمه ده، خدای ساتي که انکار مو وکړو. فمن یکفر بعد منکم، نو چا چې کفر وکړو وروستو د دې نه ستاسو نه، فإني أعذبه عذابا، نو یقینا زه به عذاب ورکوم هغه ته داسې عذاب لا أعذبه أحدا من العالمين، چې عذاب به نه ورکوم داسې عذاب چاته د مخلوقاتو نه، دومره سخت عذاب به ورکوم. الله د دسترخوان ګوره رالیږلی و، خو دوی ته منع شو چې دې نه به ساتنه نه کوئ، لکه څنګه چې یهود منع کړی شوي چې تاسو دا من نسل و تاسو له به تیار درځي تورنجبینه او مړزان، ساتنه به ترې نه کوئ. دوی هم ساتنه شروع کړه او نورې ناشکریانې هم وکړې، نو الله دوی له ډېره سخته سزا بیا ورکړې وه. اوس بیا الله سبحانه وتعالی د عیسی علیه السلام سره کمې خبرې چې به الله د قیامت په ورځ کې هغه راوړي، وجه دا ده چې څنګه چې دوی د دسترخوان په باره کې کوتاهي کړې ده دې نصاراو، نو دغه شان دوی کوتاهي د الله په بندګۍ کې هم کړې ده، په توحید کې هم کړې ده. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، او کله چې وویل الله عیسی زوی د مریم، أأنت قلت للناس، آیتا ویلی دی دی خلکو تا، اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، چې ونیسئ ما او مور زما دو حقدار د بندګۍ سوا د الله نه. قال غبوي سبحانك ما يكون لي، پاکی دستا د پارا ندی جایز مالرا ان اقول ما ليس لي بحق، چې ویم زاغه وینا چې نه زما د پارا لایقه. ان كنت قلته فقد علمت، کچری ما دا خبر کړي نو یقینا پوهی ته پاغي. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، پوهیږي ته په هغه څه چې زما په زړه کې دي او نه پوهیږم زه په هغه څه چې ستا په نفس کې دي. انک انت علام الغیوب، یقینا ته ښه پوهی په پټو خبرو. عیسی علیه السلام بلکل د بېزارۍ اعلان وکړو چې یالله زه به اوس دوی ته وایم چې زما او زما د مور بندګي کوئ، ماله دا خبرې نه دي مناسب. هماو ته دا ویلي ما قلت لهم، ندی ویلی ما دوی ته الا ما امرتنی به، مگر هغه خبره چې حکم کړی تا ما ته په هغې سره. ان اعبدوا الله ربي وربکم، دا چې بندګي کوئ د الله چې رب زما او رب ستاسو دی. وکنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم، او وم زه په دوی باندې ګواه تر څو چې وم په دوی کې، سو پورې چې دوی کوم زه ترې خبر وم. فلما توفیتنی، نو هر کله چې پوره واغستم تازه، توفیتنی نه مراد یا خدا لري چې الله ته وایي چې کله تازه اسمان ته اوچت کړم، یا دې په ما باندې مرګ راوستو وروستو زمانه کې. كنت انت الرقیب علیهم، نو خاص ته ساتونکی په دوی باندې. بې د هغې نه بعد چې دی نو یا الله ته دوی لیدل او د دوی د اورېده او ته خاص ساتونکی وي، نو تاسو ته پته وي ما ته خو پته نشته. هدې نه دا واضح شوه چې پیغمبران په غیبو باندې نه پوهېږي، او دغه شان دا خبره دا په صحیح دلیل سره نه ده ثابته چې زمونږ دا اعمال پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته قبر کې ښوی کېږي، دا کمزوري خبره ده. پیغمبران چې کله د دنیا نه لاړ شي نو بیا دوی د امت ته حال نه دي خبر. په باندې بل دلیل هم دی که نه، حوض کوثر باندې چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوبه تقسیموي او بعض کسان به ترې دا ملایک وباسي، نو هغه به وایي چې ولې وباسي، دا خو زما امتیان دي. نو هغه به ورته وایي چې لا تدري، تا ته دا پته نشتي چې دوی په دین کې ستا د مرګ نه بعد کم کارونه راویستي دي، ګوره وایي تا ته پته نشتي. وانت على كل شيء شهید، او ته په هر شي باندې پوهه علیم یې.
إن تعذبهم فإنهم عبادك که عذاب ورکې ته دوی ته نو یقینا دوی بندګان ستا دي. په دې کې یو خبره ده نه پټه ده، د دې جزا پټه ده، هغه ده یعنی که ته دوی ته عذاب ورکې نو ستا بندګان دي، الله په تا باندې څه اعتراض خو نشته، یا که ته دوی له عذاب ورکې نو دوی د دې مستحق دي ځکه چې عبادت به ستا نه علاوه د بل چا کړی. وإن تغفر لهم أو كتب خانك دويت فإنك أنت العزيز الحكيم يقينا تزور ورحكمة عليه. قال الله يلا هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، دا ورځ ده چې فایده به ورکوي رښتینو ته رښتیا وینا د هغوی. لهم جنات تجري من تحتها الانهار، د هغوی دپاره جنتونه دي چې بهیږي به لاندې د هغې نه ولې. خالدین فیها ابدا، همیشه به یې په هغې کې همیشه. رضی الله عنهم ورضوا عنه، راضي دي الله د دوی نه او راضي دي دوی د هغه نه. ذلك الفوز العظيم، دا کامیابی د لویه. لله ملک السماوات والارض، خاص د الله د پاره بادشاهي د اسمانونو او د ځمکې ده. وما فيهن، او د هغه څه چې بدي کې دي. وهو على كل شيء قدير، او هغه په هر شي باندې قادر دی. سورة الانعام دا مکی صورت تی او پا دی کی 115 آیتونه دی، 115 آیتونه پا دی کی دی او 100 رکوگانی دی. پا دی صورت که اللہ سبحانه وتعالی دا مشرکانو سر باز کرده او کسوک شرک په صحیح طریقې سره پیژندل غواړي او بیا به رد څنګه کې د مناظرې طریقې زده کول غواړي، مشرکانو باندې به څنګه رد کې، نو دا صورت ته ولولي لازم. دا ډېر اوچت صورت دی. بعضې روایتونو کې راځي چې دې د نازلېدو په وخت کې د دې سره 80,000 ملایک راکوشي وو، او دا صورت په یو ځای ټول نازل شوی دی، او درېیمه ده چې دا د شپې نازل شوی دی. غلطو عقیدو رد ټول په دې صورت کې شوی دی. دلیلونه الله بیان کړي چې مشرکان ولې په ناحقه دي. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي خلق السماوات والارض، ټول صفتونه د کمال خاص الله لره دي، هغه ذات چې پیدا کړي د اسمانونه او ځمکه. وجعل الظلمات والنور، او پیدا کړي دي تیارې او رڼا. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، بیا هغه کسان چې کفر یې کړی دی د خپل رب سره برابر ګڼي نور مخلوق. دومره اوچت رب ته وګوره، او دا کافران بیا هم د هغه سره مخلوقات برابروي. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى اجلا، خاص الله هغه ذات دی چې پیدا کړي تاسو د خټې نه بیا یې فیصله کړې ده د نیټې د مرګ. واجل مسمى عنده، او نیټه مقرره ده د مخلوق د پاره د هغه سره. ثم انتم تمترون، بیا هم تاسو شک کوئ. اولنی نیټه چې کومه دی آیت کې ده نیټه د مرګ، دویمه نیټه چې کومه ده واجل مسمى عنده، ادینه مراد نیټه د قیامت ته. مطلب دا شو چې ای مشرکانو، څنګه چې تاسو د اولنی نیټه منئ چې د مرګ یو خپله نیټه ده، نو بیا دغه شان موږ د قیامت هم یو نیټه مقرر کړې ده، نو په هغې کې بیا ولې شک کوئ. وهو الله في السماوات وفي الارض، او هغه الله معبود دی په اسمانونو او په ځمکه کې. په اسمانونو او ځمکه کې د الله بندګیانې کوي. یعلم سرکم وجهرکم ویعلم ما تکسبون، پوهیږي په پټو ستاسو او په ښکارو ستاسو، او پوهیږي په هغه څه چې تاسو یې کوئ. وما تأتيهم من آیة من آیات ربهم، او نرازی دوی ته یو نښه د نښو د رب د دوی نه. الا كانوا عنها معرضین، مګر دوی د هغې نه مخ اړوونکي. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، بس یقینا دوی دروغجن وګڼو حق هر کله چې راغی دوی ته. فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون،
نو زر د چې رابشي دوی ته خبرونه د هغه عذاب چې دوی په هغې پورې ټوغې کولې خبر به شي دوی د هغه عذاب نه په کوم پورې چې دا مشرکان خاندي الم یرو کم اهلکنا من قبلهم من قرن آیا نه ګوري دوی چې څومره تباه کړي دي موږ مخکې د دوی نه قومونه دوی د هغه تېر شوي قومونو تاریخ دې روالي وګوري هغه ما څنګه تباه کړي مکناهم فی الارض ما لم نمکن لکم زی ورکړو موږ هغوی ته په ځمکه کې هغه چې زی نه دی درکړی موږ تاسو ته ستاسو نه هغوی زیات زورور او د هغوی سره مالونه ډېر وارسلنا السماء عليهم مدرارا او را لېږلی موږ باران په هغوی باندې په شیبو شیبو وجعلنا الانهار تجري من تحتهم او ګرځولي وو موږ نهرونه چې بهېدل به لاندې د هغوی نه سره د دې هر څه د دې زوره چې ای مشرکانو هغوی ستاسو نه هم زورور وو ستاسو نه هم زیات مالداره وو فاهلکناهم بذنوبهم نو تباه کړل موږ هغوی په سبب د ګناهونو د هغوی وانشأنا من بعدهم قرنا آخرین او را پیدا کړل موږ وروستو د هغوی نه نور قومونه یو اعتراض د دوی دا و د مشرکانو چې دا قرآن ته په یاد ولې بیانې دا په پاڼو کې به راغلی وی ګوره څوک چې اصل خبره دا ده څوک چې یو خبره نه مني که نه نو د هغې دپاره به یې د سل بانې ګوري نو اوس داسې خبره شوه وی ته دا قرآن په یاد وبیانې دا په پاڼو کې ولې نه راځي الله وی ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس او که نازل کړی وی موږ په تا باندې دا کتاب په یو ځای په کاغذونو کې فلمسوه بأیدیهم مسه کړی به وی دوی هغه په خپلو لاسونو لقال الذین کفروا خامخا ویلی به وی هغه کسانو چې کفر یې کړی دی ان هذا الا سحر مبین نه دی دا مګر ښکاره جادو دی الله وی زه به وکړمه خو بیا به ورته هم دوی جادو وی ښه بل اعتراض د دوی دا چې الله ملائک ولې نه رالیږي د پیغمبر په ملائکو کې ولې نه راته وقالو او وی دوی لولا انزل علیه ملک ولې نه نازلیږي یا ولې نه نازلولی کېږي په ده باندې ملائک الله وی ولو انزلنا ملکا او که موږ نازل کو ملائک لقضی الامر نو خامخا فیصله به وشي د کار ثم لا ينظرون بیا به دوی ته مهلت نه ورکړی کېږي ګوره دا ده چې کله یو قوم یو نښه غواړي یو معجزه یو آیت غواړي او دا الله راولیږي د الله طریقه ده او دوی ونه مني بیا نو بیا به سمدس عذاب راځي نو ځکه به الله ډایرکټ دا نښه او د دوی مطالبه نه پوره کوي ځکه الله ته پته و چې بیا ایمان نه راوړي نو بیا به تباه شي نو الله به له مهلت ورکوو دومره مهربانه بادشاه دی الله ورته بیا بله خبره کوي اوس په دې آیت کې په نهم نمبر آیت کې ښه که بالفرض زه ملک در ولېږم په ملایکو کې زه نو هغه به هم زه د انسانانو په شکل کې در لېږم ای به په ملایکو کې خو شکل به د انسانانو وي وجه دا ده که الله چېرته د انسانانو ته ملایک راولېږي د هغوی په هغه شکل کې انسانان به ترې ویرېږي نو که الله چېرته په ملایکو کې یو ملک رالیږي هم نو هغه به هم د انسانانو په شکل کې راځي نو بیا به هم دوی اعتراض کوي او دا اعتراض د دوی پالتو لکه اوس دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغلی دی موږ ته نو زمونږ دپاره خو دا ښه ده چې پیغمبر په انسانانو کې راغلی دی ځکه چې با باندې بیماري راځي ستړی کېږي وږی کېږي تږی کېږي دا هر څه چې کوم په موږ راځي په هغه راځي نو موږ د هغه نه هغه طریقې زده کوو نو چې اوس په ملایکو کې نه به خوراک کولی نه به اسخاک کولی نه به واده کولی نه به اوده کېدی نه به ستړی کېدی ولو جعلناه ملکا او که چېرته ګرځولی وی موږ دا پیغمبر په ملایکو کې یا ملایک لجعلناه رجلا نو خامخا ګرځولی به وی موږ هغه لره سړی په شکل کې وللبسنا علیهم ما یلبسون او خامخا ګډوډوالی به راوستی وی موږ په دوی باندې هغه چې اوس دوی په ځان ګډوډوالی راولي بیا به هم دوی ګډوډ وی لکه څنګه چې اوس ګډوډ دي بیا به هم ګډوډ وی چې یاره دا ولې انسانانو په شکل کې راغی نو د دوی د اعتراضات دا به خپل ځای نه دي او نه پوره کېدونکي دي الله تسلي ورکوي پیغمبر ته
ولقد استهزئ برسل من قبلك او یقینا ټوغې کړی شوي دي په ډېرو پیغمبرانو پورې مخکې ستانه فحاق بالذین سخروا منهم ما كانوا به یستهزئون نو راګیر کړل هغه کسانو لره چې ټوغې کولې د دوی نه عذاب د هغه څه چې دوی ورپورې ټوغې کولې کومو کسانو چې به ټوغې کولې په عذاب پورې هغه کسان الله وی ټول عذاب راګیر کړي تباه شي اوس الله ترغیب ورکوي فکر کولو ته چې وګورځي په دې ځمکو کې او وګورئ د پخوانو خلکو انجام څنګه وقل سیروا فی الارض ته ووایه وګرځئ په ځمکه کې ثم انظروا کیف کان عاقبة المکذبین بیا وګورئ چې څنګه و انجام د تکذیب کوونکو حق لره قل لمن ما فی السماوات والارض ته ووایه د چا دپاره د اختیار د هغه څه چې په اسمانونو او ځمکه کې دي قل الله ته ووایه خاص الله لره دی کتب علی نفسه الرحمه لازم کړی دی هغه په خپل نفس باندې رحم کول دا ډېر د خوشحالي آیت دی او د امیدونو آیت دی چې انسان امیدونه د هغه رب نه پیدا شي چې په خپل نفس باندې رحم کول هغه لازم کړي ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه خامخا راجم كيبتا سلر ورزد قيامت تانشتي الشك باغيكي الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون هغه کسان چې تاوان کیه چولی دی خپل ځانونه بس هغوی ایمان نه راوړي وله ما سکن فی اللیل والنهار او خاص د هغه الله دپاره هغه څه دي چې آرام کوي په شپه کې والنهار او خورېږي په ورځ کې د الله طاقت ته ګوره د الله قدرت بیانېږي چې دا هر څه ټول د الله دي وهو السمیع العلیم او هغه هر څه اوري او پوهه دی د مکې مشرکانو پیغمبر صلی الله علیه وسلم له دعوت ورکړی و وایي راشئ جوړ جاړي او لار به راوباسو زموږ نه نور غلی شه زموږ د دې بوتانو نه غلی شه یو کال به موږ ستا د معبود بندګي کوو او یو کال به ته زموږ د دې بوتانو بندګي کوې نو الله یې جواب وکړو قل ته ورته ووایه اغیر الله اتخذ ولیا ایا سوا د الله نه ونیسم بل دوست فاطر السماوات والارض چې پیدا کوونکی دی د اسمانونو او د ځمکې وهو یطعم ولا یطعم او هغه خوراک ورکوي او هغه ته خوراک نه ورکړی کېږي قل ته ورته ووایه انی امرت ان اکون اول من اسلم یقینا حکم کړی شوی دی ما ته د دې چې یم به زه اول د هغه چا نه چې تابع دي د الله یعنې زه خو پیغمبر یم زه به څنګه چې دی اوس د الله د لارې نه اړم او ستاسو د بوتانو بندګي به کوم ولا تكونن من المشركين او مکیږه د مشرکانو د ډلې نه قلت ورته ووایه انی اخاف ان عصیت ربي عذاب یوم عظیم یقینا زیریږم که نافرماني وکړم د خپل رب د عذاب د ورځې لویې نه من یصرف عنه یومئذ فقد رحمه هغه څوک چې واړولی شو د هغه نه عذاب په دغه ورځ نو یقینا رحم وکړو الله په هغه باندې الله یې زموږ نه هم دغه عذابونه واړي او الله یې ته موږ بچ ساتي ذلك الفوز المبین دا کامیابي د ښکاره کامیابي اوس ګوره الله سبحانه وتعالی په دې خبره بل دلیل بیانوي چې د عبادت حقدار صرف الله دی وإن يمسسك الله بضر او كورسي تاتا الله ستكلف فلا كاشف له إلا هو ننشته سوك لري كون كداغي سوى دالانا وإن يمسسك بخير او كورسي تاتا سخير فهو على كل شيء قدير نوغا الله پارشي باندي قادر دي وهو القاهر فوق عباده او هغه الله زور ور دی د پاسه دی د خپلو بندګانو نه وهو الحکیم الخبیر او هغه حکمتونو والا خبردار دی در الله د قدرت بل قسم دی الله بیان کو چې الله زور ور دی او بندګانو د پاسه دی په اعتبار د زور په اعتبار د مرتبه په اعتبار د ذات الله قاهر دی زورور دی د زور په اعتبار سره مخلوقات را ټول زور چې راجمع کی نو د الله دغه زور
یوې وړې حصې ته هم نشي رسېدی. په اعتبار د مرتبې، الله د مرتبې په اعتبار سره زورور دی، په اعتبار د ذات الله زورور دی، اوچت دی د بندګانو نه. د الله ذات اوچت دی، په عرش ته پاس دی. ها دا خبره صحیح ده چې علم او قدرت د الله په هر ځای کې دی، خو په اعتبار د ذات الله سبحانه وتعالی په عرش د پاسه دی. خو دا بل آیت کوم چې را روان دی، په دې کې د توحید او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم رښتینوالی ذکر شوی دی. الله سبحانه وتعالی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د رښتینوالي ګواهي په خپله کړې ده. د مکې مشرکانو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا خبره یو پیر کړې وه، وایي ته داسې سړی راوله چې ستا د نبوت ګواهي وکړي، ځکه چې اهل کتابو خو انکار وکړو. اهل کتاب وګوره څومره لوی لوی مولیان دي او هغوی ستا د ګواهي نه انکار وکړو، نو څوک به وکړي؟ الله د آیت نازل کړي زه به ګواهي وکړم. ای پیغمبره دوی ته ووایه چې د الله نه لوی ګواه څوک شته دي؟ قل ته ووایه ای شیء اکبر شهاده، کم شی ډېر لوی دی په ګواهۍ کې؟ قل الله، ته ووایه الله شهید بیني و بینکم، ګواه دی په منځ زما او په منځ ستاسو کې. و اوحي الی هذا القرآن، او وحی شوی د ماته د دې قرآن، لانذرکم به ومن بلغ، چې ویروم تاسو په دې سره او هغه چاله چې ورته ورسیږي دا قرآن، او چې هغه م ویروم. أئنكم لتشهدون، آیا تاسو ګواهي ورکوئ ان مع الله آلهة اخرى، چې بېشکه د الله سره شتي لایق د بندګۍ نور. تاسو دا ګواهي کوئ؟ وی مشرکانو نه تپوس دی، که تاسو دا وایئ چې د الله نه علاوه بل څوک شتي چې هغه دې هم د بندګۍ لایقي؟ قلت هوایا لا اشهد، زه ګواهي نه کوم. ای پیغمبر ځان ته بیزاره که او اعلان وکړه د خپلې عقیدې خصفا. قلت هوایا انما هو اله واحد، یقینا هغه لایق د بندګۍ یو دی. و انني بریء مما تشرکون، او یقینا زه بیزاره یم د هغې نه چې تاسو شریکان جوړوئ د الله سره. هغوی وی چې اهل کتابو ستا نه انکار وکړو. اوس الله وی د اهل کتابو چې انکار وکړو د ضد او د عناد د لاسه، ګینې دوی دا پیغمبر داسې پیژني لکه څنګه چې خپل بچي پیژني، خو د حسد د لاسه ایمان نه راوړي. الذین آتیناهم الکتاب، هغه کسان چې ورکړی دی موږ هغوی ته کتاب، یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، پیجنی هغوی دا پیغمبر لکه څنګه چې پیجنی زامن خپل. الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، هغه کسان چې تاوان کې اچولی دي ځانونه خپل، بس دوی ایمان نه راوړي. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، او څوک دی ډېر لوی ظالم د هغه چا نه چې جوړوي په الله باندې دروغ، او کذب بآیاته، یا دروغجن ګڼي آیتونه د هغه. انه لا یفلح الظالمون، یقینا نه کامیابیږي ظالمان. ویوم نحشرهم جمیعا، او په هغه ورځ چې راجمع به کړو موږ دوی ټول، الله به دا ټول راجمع کړي، مشرکان، کافران، انسانان، پیریان، شیطانان. او بیا به الله دې مشرکانو نه د هغه بوتانو په باره کې تپوس کوي چې څه شو هغه. ثم نقول للذین اشرکوا، نو بیا به ووایو هغه کسانو ته چې شرک یې کړی دی، أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، چرته دي شریکان ستاسو هغه کسان چې تاسو به پې ګمان کوو چې دوی سفارشیان دي. ثم لم تكن فتنتهم، بیا به نه بانه د دوی، فتنې نه مراد دلته بانه ده، یعنی دوی سره به بله بانه نه عذر به نه دقه به وي، الا مگر ده ان قالوا والله ربنا ما كنا مشرکین، مگر دا چې وی به دوی قسم دی په الله چې رب دی زمونږ نه وو موږ شرک کوونکي. قسمونه به خوري موږ شرک نه دی کړی، نو څنګه دوی قسم خوري دوی شرک کړی دی؟ هغې یو جواب دا دی چې دوی به دا مطلب وي چې موږ به دروغ ووایو، کیدای شي الله مې دې د لاسه پرېږدي. یا مشرک خپل شرک ته خو شرک نه وایي که نه، نو ځکه به قسمونه خوري چې موږ مشرکان نه یو. انظر کیف کذبوا علی انفسهم،
وګوره څنګه دروغ وی دوی په خپلو ځانونو باندې وضل عنهم ما كانوا يفترون او ورک شو د دوی نه هغه چې دوی دروغ جوړول ومنهم من يستمع إليك او بعض د دوی نه هغه څوک دي چې غوږ ږدي تا ته غوږ ږدي خو نه پوهېږي بعض مشرکانو به غوږ ایښودو که نه په مکه کې خو ګوره هغوی به دا غوږ د قرآن ته دې دپاره نه ایښودو چې ځان پرې پوه کړي د دې دپاره به ایښودو چې بیا په دې پورې استهزا وکړي په دوی به اعتراض وکړي په دوی به ټوغې وکړي ځکه اکثر خلک دا د درس له چې راشي او د قرآن او حدیث له درسونه واوري بعضو ته الله هدایت نصیب کړي بعضو ته نه نصیب کوي کومو ته چې الله هدایت نصیب کړي نو هغوی په دې نیت راغلي چې موږ د دې دپاره منو چې حق معلوم کو هغه کومو ته چې الله هدایت نه نصیب کړي د هغوی په زړونو کې ډېرې بیماریانې یو پکې دی دی چې د کور نه راوځي نو دا وایي چې زه به د پلاني سره کښېنم خو خبره وله منه او سوچ پکې نه کو نو دی به حق ته څه ورسي نو د مکې مشرکانو الله بعض پکې تا ته غوږ ږدي خو ګوره پوهېږي نه وجعلنا على قلوبهم أكنة او ګرځولي دي موږ په زړونو د دوی باندې پردې ان يفقهوا د پوهې د قرآن نه وفي آذانهم وقرا او په غوږونو د دوی کې بوج وان يروا كل آية لا يؤمنوا بها او کویني دوی هره نښه نو ایمان نه راوړي په هغې باندې ډېر زدیان دي هر نښه چې ویني ایمان نه راوړي حتی اذا جاءوک یجادلونک تر دې چې راشي دوی تا ته جګړه کوي تا سره یقول الذین کفروا وایي هغه کسان چې کفر کړی دی ان هذا الا اساطیر الاولین نه دی دا قرآن مګر قصې د پخوانو دي وهم ينهون عنه وينأون عنه او دوی منکې خلک داغه نه او خپله هم لرې کېږي داغه نه یا اشاره قرآن ته ده یا پیغمبر ته ده د مکې مشرکانو خپل ځان هم د دې قرآن او د پیغمبر نه لرې ساتو او نور خلک به یې منع کول په لارو کوڅو کې به ناست وي څوک به راتو هغه ته به وویله که دننه ورنه شي خوالی ورنه شي وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ او نتبا کوي مگر دوی خپل ځانونه وما یشعرون او نه پوهېږي اخرت حال الله بیانوي چې اخرت کې بیا دوی دا حال دی ولو ترى اذ وقفوا على النار او کچرې ووینې ته هغه وخت چې وبدرولی شي دوی په اور باندې جهنم ته به الله مخامخ کړي فقالو نو وایي به دوی یا لیتنا افسوس دی موږ لره نرد ولا نکذب بآیات ربنا چې موږ واپس کړی شوی او نوی دروغجن کړي موږ آیتونه د رب زموږ ونکون من المؤمنین او وی موږ مؤمنان دا ارمان بیا دوی په آخرت کې کوي په هغه ورځ چې ارمانونه او افسوسونه به فایده نه ورکوي بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل بلکې ښکاره به شي دوی ته هغه څه چې دوی پټوو مخکې د دې نه هغه عذاب چې دوی نه منو هغه دین چې دوی پورې خاندل هغه پیغمبر هغه قرآن هر څه به دوی ته راښکاره شي ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه او که واپس شي دوی خامخا ورګرځي به هغه کارونو ته چې منع شوي دي د هغې نه الله ته خو پته ده د هر څه کنه الله وی که زه واپس کم دوی بیا خپلو کارونو ته واپس کېږي وانهم لکاذبون او یقینا دوی خامخا دروغجن دي وقالوا وی دوی ان هي الا حیاتنا الدنیا نه دی دا مګر ژوند دی زموږ نږدې وما نحن بمبعوثین او نه یو موږ دوباره راپورته کړی شوي دنیا کې دغه چغې وی صرف دغه ژوند دی او بیا آخرت مخیرت نشتی الله بیا به هلته پته ولګي که نه ولو ترى اذ وقفوا على ربهم او کوینې ته هغه وخت چې وبدرولی شي دوی خپل رب ته الله ته مخامخ شي قال وبوي وته أليس هذا بالحق آیا ندی دا دویم پیر ژوند حق قالوا وی بدوی بلا وربنا اولنا قسم دی پر رب زمنگا قال الله بورتوي فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون بس وسکی عذاب په سبب داغي چې تاسو کفر کو قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله یقینا تاوانو کو هغه
کسانو چې دروغ ګڼي ملاقات د الله حتی اذا جاءتهم الساعه تر دې چې کله راشي دوی ته قیامت بغته ناڅاپه په لوی تاوان کې پراته دي په لوی تاوان کې ځکه چې عقیده دا ده نظریه دا ده چې آخرت نشتی په دویم پر راپاسېده نشتی او اچانک هغه راشي قیامت قالو وی بدوی یا حسرتنا ہے افسوس دے زمن افسوس پس دے علی ما فرطنا فیها پاگی چی کوتاہی کری دا منگ پا بارد قیامت کی بیا افسوسونا کی وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم او دوی با پورته کی بوجون دا گناهونو اخفلو بشاگانو اخفلو الا ساء ما یزرون خبردار بد دی اغا بوج چی پورته کی دوی وس اللہ دا دنیا سپکاوی بیانی چې مشرکانو ته دا ژوند ډېر لوی ښکاري دي دلاسه دوی هغه ټول دین پرېښودی دی وما الحیات الدنیا الا لعب وله او نه دی ژوند دنیوي مګر لوبې او مشغله ده وللدار الآخرة او خامخا کور د آخرت خیر للذین یتقون ډېر غوره دی هغه کسانو لره چې تقوا کوي افلا تعقلون آیا نو عقل نه لرئ تاسو مکي والو چې به کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دروغجن وي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغې باندې ډېر خفه کېدو الله د تسلی دپاره د ایتونه نازل کړو قد نعلم یقینا پویگو منگا انه لیحزنک الذی یقولون چی بیشکا شان داده خامخا خبکی تا لراغ خبری چی ویدوی فإنهم لا یکذبونک بس یقینا دوی دروغ جن نگنی تا پیغمبر تا خوب آگوی دروغ جن نگی ځکه چې څنګه چې تاسو ټولو ته معلومه ده او مشهوره ده چې د نبوت میلاویدو نه مخکې هم دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مکه کې دی په څه مشهور و خو په صادق او په امین باندې مشهور و که هغوی به وایي دا رښتینی الله ورته دوی ته دروغجن نه وایي خو د دوی د قرآن سره نه لګي دې ته دوی دروغ وایي د وحي ته دروغ وایي د الله خبرو ته دروغ وایي ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون مگر ظالمان د آیتونو د الله نه انکار کوي ولقد كذبت رسل من قبلك او یقینا دروغ جن کړي شوي دي ډېر پیغمبران مخکستانه فصبروا على ما كذبوا نو صبر کړي و هغوی په هغې چې هغوی ته دروغ جن ویلی شوي وو واوذوا حتى اتاهم نصرنا او تکلیف ورکړی شوی و تر دې چې راغی هغوی ته مدد زمونږه ولا مبدل لکلمات الله او نشتی څوک بدلونکی د کلمو د الله کلمو نه مراد دلته وعده ده یعنی کمی وعدې او لوزونه چې الله کړي چې زه به د مؤمنانو د پیغمبرانو مرسته کومه دا نه بدلیږي الله وایي زه مرسته کومه لکه څنګه چې ما د تېر شوي پیغمبرانو کړي ولقد جاءك من نبأ المرسلين او یقینا راغلی تا ته خبر د رسولانو وان كان كبر عليك اعراضهم او که چېرته ګراني په تا باندې مخړول د دوی به قسمه قسم مطالبې کولې قسمه قسم نوي نوي مطالبې نوي نوي اعتراضونه هغه به دوی کول الله خپل پیغمبر ته وایي که دا خبره تا ته ډېره ګرانې او ته غواړې چې زه د دوی هره مطالبه پوره کړم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض نو که طاقت لري ته چې طلب کې یو سورنګ په ځمکه کې او سلما في السماء یا یو پوړی اسمان ته فتأتیهم بآیه چې راوړي ته دوی ته څه نښه ځکه راوړی شي راوړه ولا ته پخپله نښې خو الله ښه یو د الله مرضي ده چې کله یې راښکاره کوي ولو شاء الله لجمعهم على الهدى او که غوښتی الله نو خامخا راجمع کړي به وې دوی په هدایت باندې د الله په هر کار کې حکمت پرون دا مسله ما ته ښکاري چې پرون موږ دا مسله تفصیلا بیان کړی و چې الله ولې ټول خلک په یو دین نه راجمع کوي فلا تکونن من الجاهلین بس مه کېږه د ناپوهانو نه
انما يستجيب الذين يسمعون یقینا خبر من یا کسان چې اوري والموتى او مړي يبعثهم الله را پورته کوي به الله هغوی لره ثم الیه یرجعون بیا به خاص هغه ته واپس کیږي. دې څه مطلب شو؟ مطلب دې دا دی چې انسانان په دوه قسمه دي. یو هغه پیغمبره چې ضد او عناد نه کوي، هغوی ستا خبره مني. دویم هغه ضدیان او عنادیان، هغوی ستا خبره نه مني او نه ستا خبره اوري، لکه څنګه چې مړي خبره نه اوري. اوس که یو سړی مړو ته ډېرې چغې وایي او ډېرې چغې وایي او خوا کې قبر سره یې کېږمنه، خو تا له څه جواب نه شي درکولی. دغه شان دا کافران دي، الله وایي دا هم د مړو په شان دي، نه ستا خبره دوی اوري نه تا له جواب درکوي. وجه دا دی چې دوی کې دننه ضد او عناد پروت دی. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، او وی دوی ولی نشي نازلې دی یا ولی نه نازلولی کېږي په ده باندې نښه د طرف د رب د ده نه. دا د هغوی هغه عنادي مطالبې دي. ګوره هغه خو داسې مطالبې الله وایي چې جهالت او ناپوهي ده، ځکه چې د دې نه وروسته به د بنده هغه اختیار ختمېږي کوم چې د شرعي احکامو او فرایضو بنیاد دی. او بله دا چې داسې نښې الله راښکاره کړي، ملک صاحب مخکې ووایي که نه، نو بیا دغه قوم الله تباه کوي. قل ورته ووایه ان الله قادر على ان ينزل آیه، یقینا الله قادر دی په دې چې نازله کړي نښه، ولکن اکثرهم لا یعلمون، مګر ډېر د دوی نه پوهېږي. او د الله قدرت ته ګوره. وما من دابة في الارض، او نشته هیڅ زنده سر په ځمکه کې، ولا طائر یطیر بجناحه، او نه مرغۍ چې الوزي په وزرو خپلو سره، الا امم امثالکم، مګر ډلې دي ستاسو په شان. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ندې پرېښی منګه په دې کتاب کې څه شي. ثم الى ربهم يحشرون، بیا به خاص خپل رب ته دوی واپس کېږي. الله خپل پراخه علم بیانوي دلته چې هغه په هر شي باندې قادر دی، د هر شي حفاظت هغه کوي. نو دا په دې هم دلیل دی چې کوم الله چې په دې هر څه قادر دی هغه دا نښې هم راښکاره کولی شي. نو هر حیوان چې په ځمکه کې ګرځي او ټول مارغان چې په دوو وزرو سره الوزي، دا ټول د الله مخلوقات دي، بیل بیل قسمونه دي. الله د دوی د احوالو نه خبر دی، الله دوی پیدا کړي دي، الله دوی له رزق ورکوي. دا څومره زورور باچا دی. والذین کذبوا بآیاتنا، واکسان چې دروغجن ګڼي آیتونه زمونږه، صم وبکم فی الظلمات، کاڼه دي او ګونګیان دي په تیارو کې دي. من یشاء الله یضلل، چا لره چې وغواړي الله نو ګمراه کوي هغه. ومن یشاء یجعله علی صراط مستقیم، او چا له چې وغواړي نو ګرځي هغه په لاره نیغه. اوس وګوره الله فرمایي دا خلک یری چې د الله عذاب د باندې راشي، نو بیا به چا ته چغې وایي؟ مشرکانو ته الله بیا خو تاسو نه ستاسو هغه بوتان یې شي، دغه الله ته چغې وایي. نو چې دغه الله ته د سخت سخته کې چغې وهئ، نو په دې راحته کې هم بیا صرف د هغه بندګي کوئ که نه. قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب الله، ته ووایه خبر راکئ ما ته که راشي تاسو ته عذاب د الله، او اتتکم الساعه، یا راشي تاسو ته قیامت، اغیر الله تدعون، ایا غیر د الله نه رابلی تاسو، ان کنتم صادقین که تاسو رښتیني، بل ایاه تدعون، بلکې خاص الله رابلی تاسو. بیا صرف الله ته چغې وایي هغوی. او ځکه موږ دا خبره په درسونو کې بیان کړې، د عامو درسونو کو چې د مکې مشرکان زموږ د مشرکانو نه غوره دي. وجه دا دی چې دې وخت مشرکان په راحته کې خو شرک کوي، په سخته کې وله ښه زور ورکړي، او هغوی به په راحته کې شرک او په سخته کې به الله رابلو. نو الله وایي په سخته کې بیا تاسو ما ته چغې وایي. فیکشف ما تدعون الیه ان شاء، نو لرې به کړي هغه تکلیف چې رابلی تاسو الله لره، هغې ته که وغواړي الله. وتنسون ما تشرکون، او هیر شي تاسو نه هغه چې تاسو الله سره شریکان جوړوئ. مقه مقلان دي
چې په سخته کې دغه بوتان او دا معبودان باطل چې کوم دي ستاسو په کار نه راځي، نو په راحته کې به بیا څه کوئ؟ اوس الله دا خبره بیانوي چې ما مخکې ستا نه مخکې ګوره ډېر امتونو ته پیغمبران لېږلي، هغه خلکو هغه پیغمبران ونه منل، ما پې عذابونه راوستي وو، سزاګانې مې ورکړې وې، دې دپاره چې دوی که عاجزي راشي، دوی توبه وباسي، خو هغه ظالمانو هغه زړونه ښه سخت شو. ولقد ارسلنا الى من قبلك، او یقینا لېږلي دي موږ رسولان ډېرو امتونو ته مخکې ستانه، فاخذناهم بالبأساء والضراء، بس راونیول موږ هغوی په تکلیفونو د مال او په تکلیفونو د بدن کې، لعلهم يتضرعون، د دې دپاره چې هغوی عجزي وکړي الله ته. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، بس ولې نه وه کله چې راغی دوی ته عذاب زمونږه چې عجزي کړی وې. الله اکبر. عذابونه دې دپاره راځي چې انسان عجزي وکړي، الله ته واپس شي. خو څه چلو شو؟ په کار خو دا و چې زړونه د هغوی نرم شوي وې او شو دا، ولكن قست قلوبهم، مگر سخت شو زړونه د هغوی، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، او خیسته کړي دي هغوی ته شیطان هغه عملونه چې هغوی به کول. فلما نسوا ما ذکروا به، نو هر کله چې هېرې کړې هغوی هغه خبرې چې نصیحت کړی شوی و هغوی ته په هغې سره، کله چې هغوی د پیغمبرانو هغه خبرې هېرې کړې، هغه نصیحت یې هېر کو او دین یې شاته غوزار کو، فتحنا عليهم ابواب كل شيء، نو راکوراو کړې موږ په هغوی باندې دروازې د هر شي. الله اکبر. دا د الله سخت عذاب دی، سخت عذاب دا دی الله چې کله دغه قومونو د تکلیف او د مصیبت او د ازمیښتونو او د عذابونو نه عبرت وانغستو، الله وایي ما پې دنیوي نعمتونه ټول راکولاو کړو. دا اوس د الله طرف نه مهلت دی او خطرناک ازمیښت دی. وجه دا ده دا نعمتونه چې الله په دې بېدینه سړي باندې راکولاو کړي که نه، نو الله غواړي چې دی په دې ګناهونو کې ښه ورننوځي چې دا عذاب ورته بیا سخت میلاو شي. نو ځکه الله دلته څه وایي؟ حتى اذا فرحوا بما اوتوا، تر دې چې خوشحالي وکړه هغوی په هغه څه چې ورکړی شوي ورته، اخذناهم بغته، نو راونیول موږ هغوی ناڅاپه، فاذا هم مبلسون، بس په دغه وخت دوی ناامیده وو. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، بس پریکړې شوې جړلې د قوم هغه چې ظلم یې کړی و. والحمد لله رب العالمین، او ټول صفتونه د کمال خاص الله لره دي چې پالونکی د ټول عالم دی. الله بیا د خپل الوهیت او ربوبیت بیان کوي اوس، او هغه نعمتونه به یادوي موږ ته چې وګوره څومره اوچت نعمتونه الله تاسو له درکړي دي. او ای مشرکانو، دې نعمتونو کې تاسو سوچ ونه کو او د هغه الله بندګي بیا هم نه کوئ یوازې. قل ارایتم، ته ووایه خبر راکئ ماته، ان اخذ الله سمعکم، که چېرته واخلي الله غوږونه ستاسو، وابصارکم او سترګې ستاسو، وختم على قلوبکم او مهر ووهي په زړونو ستاسو، من اله غیر الله یأتیکم به، څوک دی حقدار د بندګۍ سوا د الله نه چې راولي تاسو ته ده؟ څوک دی چې دا سترګې دله بیا درکړي، او څوک دی چې دا غوږونه دله بیا درکړي، او څوک دی چې د زړه نه دله دا مهر بیا ختم کړي. انظر کیف نصرف الآیات، وګوره څنګه بیانوو موږ دوی ته آیتونه، ثم هم یصدفون، بیا هم دوی اوړي د هغې نه. ښکاره ښکاره خبرې د الله وي بیا هم نه مني. قل ارأيتكم، توای خبر راکئ، ان اتاكم عذاب الله بغتة او جهرا، کراشي تاسو ته عذاب د الله ناڅاپه د شپې یا ښکاره د ورځې، هل يهلك الا القوم الظالمون، نه به تباه کېږي مګر قوم ظالمان، بیا به یقینا تباه کېږي. دې کې سوچ وکړئ، دمکي الله ورکړې ده. تاسو کله چې ته وایي د خپل ځان غم کړی، د دې عذاب د لرې کولو څه سوچ هم کړی دی الله وایي.
وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين او ندی لیگلی منگا پیغمبران مگر زیر ورکون که و یر ورکون که دی. د پیغمبرانو کار دا دی، دا د پیغمبرانو کار نه دی چې هغه به د قومونو مطالبې پوره کوي او هغوی به ته هر ورځ یو نوي نښه یادوي او دا وښایه او دغه وښایه. الله وایي پیغمبران دې دپاره نه دي، پیغمبران خو دې دپاره دي چې یره ورکړي دي انسانانو ته، زیری ورکړي دوی ته. فمن آمن واصلح، نو چا چې ایمان راوړو او نیک عمل وکړو، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نو نه به هېڅ یره په دوی باندې او نه به دوی غمجنه کېږي. والذین کذبوا بآیاتنا، او هغه کسان چې دروغجنې وګڼل آیتونه زمونږه، یمسهم العذاب، رسیږي به هغوی ته عذاب، بما کانوا یفسقون، په سبب د هغه وجې، په سبب د هغې چې هغوی نافرماني کوله. خو مشرکانو به اعتراضونه کول، که دا په رښتیا پیغمبر وی دی به د سرو زرو خزانې راوباسي، که دی په رښتیا پیغمبر وی ده به دا کړی وی، ده به دا کړی وی. الله وی ته جواب وکړه، قل ورته ووایه لا اقول لكم عندي خزائن الله، نه وایم تاسو ته چې ما سره خزانې د الله دي، ولا اعلم الغیب، او نه پوهېږم په غیب و خبرو باندې، ولا اقول لكم اني ملک، او نه وایم تاسو ته چې زه ملایکو کې یمه، ان اتبع الا ما یوحى الی، تابعداري نه کوم مګر د هغې چې وحي کېږي ما ته، زه خو صرف دغه وحي تاسو ته بیانوم. قل هل يستوي الاعمى والبصير، ته ووایه آیا برابر دی ړوند او لیدونکې؟ افلا تتفکرون، آیا بس فکر نه کوئ تاسو؟ اوس الله وایي مشرکان خو یې نه مني، خو دا قرآن بیان که هغه چا ته چې د قیامت نه یېرېږي، د الله نه یېرېږي. وانذر به، او یره ورکه په دې قرآن سره، الذین یخافون، هغه کسانو ته چې یېرېږي، ان یحشروا الی ربهم، د دې نه چې راجمع به کړی شي دوی خپل رب ته، لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع، نه به دوی لره سوا د الله نه دوست او نه سفارشي، لعلهم یتقون، دې دپاره چې دوی کې تقوا راشي. مشرکان یو بله مطالبه دا کړې وه چې د پیغمبر سره په مجلس کې دا غریبانان خلک کینی، دوی دې نه کینی، دا غریبانان دې نه کینی او موږ به کینو بس. نو الله سبحانه وتعالی په دې روان آیت کې بیا په هغه د هغوی په دې مطالبه باندې رد وکړو چې داسې نشي کېدی، او دا به انشاءالله پر روان درس کې په دویم نشیز کې مازدیګر منځه نه بعد بیانو. الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن باندې. 50 نمبر آیت سورة الانعام کې په دې باندې ودرېدو انشاءالله، نه 51 نمبر آیت باندې ودرېدو، 52 نمبر آیت نه به شروع کوو. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.